جی قدرمنو دا مردان دی او سحر پخیر پروګرام کې تاسو ته موږ یو نظاره ښیو دا ګایډ میموریل یعنی عمر خان توپی چوک کوم چې ډېر تاریخي اهمیت لري تاریخي ارزښت لري. قدرمنو مردان چې دی نو دا واقعي چې د لرغونو آثارو زانګو ورته هم ویل کېږي او اوورال که موږ وګورو نو ګندهار دی ریجن ته ویل کېږي. دا تقریبا دغه قندهار نه او د لغمان نه چې را شروع کړي نو خیبر پښتونخوا پېښور ویلي بیا تر د سواته پورې مردان چارسده دا څومره پورې ریجن چې دی ته ګندهاره ویل کېږي او ګندهاره دا ده د دې مقصد دا دی چې ګنې دا د خوشبویو وطن دی. د خوشبویو وطن مطلب دا دی چې دلته به ډېر خلک راتلل او میشته کېدل به او دې سیمې ډېر زیات انقلابات لیدلي دي. 2,500 کاله وړاندې دا سټوپاس چې تاسو وینئ دا د تخبې او د جمالګړۍ هغه آثار دي کوم چې د خلکو په زړونو کې لارې جوړوي. تاسو قدرمنو دلته راتلی شئ د دې ځای نه چې دی نو خوند هم اخیستی شئ. مارشل او ایشداني لیکي چې دا څومره پورې آثار چې دي لرغوني آثار دا تقریبا 2,500-3,000 کاله زاړه دي. د بدمت آثار دلته موجود وو. قدرمنو تاسو ته چې دی نو په پروګرام کې هرکلی ویم زه واجد هوتي سهار په خیر کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو د پروګرام آغاز یو وړې شان خبرې نه کوم هغه دا ده چې وایي چې ستاسو په خواوشا کې څومره پورې خلک اوسېږي لږ په هغوی ژور نظر په دې غرض ساتئ چې کیدای شي چې په دغه کې ډېر داسې خلک وي چې هغه لاچاره وي او هغه چې کوم دی نو خپل ژوند او ژواک په صحیح طریقې سره نشي کولی. مطلب دی چې د هغوی معاشي حالت ډېر کمزوري خصوصا زموږ په چاپېرچل کې که موږ وګورو نو هغه ماشومان کوم چې یتیمانان دي نو د هغوی دپاره سوچ او فکر پکار دی. څنګه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یتیم په لاس باندې سر کې ښودلو سره هم چې دی نو جنت په تاسو باندې واجب دی. قدرمنو د یتیمانانو خیال ساتئ او خواوشا کې چې څومره پورې ستاسو خلک ویني تاسو ته به د هغوی جامې سپینې ښکاري او ډېر ښه او خوشحاله او اسوده حاله به ښکاري. خو دا ده چې دننه هغوی راولټوئ ویې ګورئ چې دغه خلک څومره دردمند دي او دوی ته څومره تکلیف دی. آیا د دوی د نان نفقې د دوی د جامو جوړو د دوی د تعلیم چې هغه هم کړی دی او که نه ځکه چې عموما مونږ خلکو سره خو صرف د خپلو بچو غم وي نو دا ده چې د نورو خلکو غم هم پکار دی. وجه دا ده چې د دغې خلکو هم په موږ باندې حق دی. که ریاست پاکستان یا هر یو ریاست داسې خلکو ته سیکیورټي نشي ورکولی تحفظ نشي ورکولی اس یو مثال وایم نو بیا زمونږ شریعت چې دی یعنې اسلام د دې خبرې په کلکه باندې اجازت ورکړی دی چې د دغه خلکو تاسو په خصوصي توګه باندې خیال وساتئ. نه یوازې دا چې د تعلیم او د صحت بلکې ورسره چې کوم دی نو د دوی د نان نفقې نه د خوراک او د څښاک د دې غم هم پکار دی. ګرانو کتونکو موږ به اسلام آباد ته ځو خو چې کله موږ ته یو اشاره راکړي په یو اشاره باندې څنګه چې ما تاسو ته اشاره درکړه چې کوشش وکړئ چې د دغه خلکو سره امداد وکړئ. خصوصا زموږ په خواوشا کې یتیمخانې دي او هغه یتیمخانو ته ډېر خلک داسې دي چې هغوی پټ راځي او د چا سره چې کوم دی نو دا به دا ووایم چې بلکل خبرې هم نه کوي او راځي خپل نوم هم نه ښایي او هغه ډونیشن یې نه هغه خیرات ورکوي. ګرانو کتونکو موږ سره په سټوډیوز کې سعید الرحمن هم ناست دی هغوی ته هرکلی وایم. سعید الرحمن تاسو په سوات کې به هم چې کوم دی نو ظاهره د داسې یتیمخانې وي چې هغې له به خلک ډونیشنز ورکوي وغیره وغیره او هغوی سره به چې کوم دی نو امدادونه کوي. مختصر ووایه ځکه چې بیا هیډلاین اړخ ته ځو. ښه ده چې تا مقرره کړه ما خو هېڅ نه زیار شوی یم زما په خیال ځکه چې ورګو کې لګیا وي نه موږ ته خو چې څنګه زه واجد نه زیار شوی یم زما په نه نه الله دې لیک تاسو موږ سره نیغ په نیغه چې کوم دی نو په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ. یو نظر چې کوم دی نو د نمبر ګورم 0937 87 54 95 87 54 0937 مطلب په دې نمبر باندې تاسو موږ ته رابطه کولی شئ او تاسو چې کوم دی نو د مردان حوالې سره د ټولې پښتونخوا حوالې سره د ملکن ډویژن حوالې سره ځینې ملګري بیا هغې اکثر وایي چې تاسو صرف د مردان خبره کوئ نو جنوبي اضلاع شمالي اضلاع او هغه قبایلي سیمې کوم چې مرج شوي دي نو د هغې حوالې سره چې کوم دی نو خبرې اترې اوپن فورم دی هر سړی چې دی نو ګډون کولی شي. اوپن فورم دی نمبر ښکاري په سکرین باندې د خپل لړه خبره کولی شي زموږ سره د هر ځای نه کولی شي. بس ما زه خو یم چې بس ځان له به ریډۍ او سایکل بیا برابر کړو د چین په شان که نه. بالکل یو زمانه کس نوم یار دی خو یو غټ اکونومیسټ و هغه ویل چې دا سایکل چې د معیشت دشمن دی نو هغه کم میټینګ کې چې کم خلک ناست وو نو هغه وایي چې یاره دا خو لکه ډېر د حیرت اظهار هغو په دې باندې وکړو. هغه وایي چې خبره وړه ده خو وزن یې زیات دی وړه ده خو وزن یې زیات دی او د موقعي مناسبت سره صحیح نو هغه ویل چې یاره څنګه د معیشت دشمن دی نو ورته چې ګوره په سایکل باندې کم سړی ګرځي ګوره د پیټرول نه لګي
دی ګوره په کار پکې نه راځي مستري له نه ځي ټیک دی چې ټیر یې دومره نه خرابېږي بل دی نه جوړه کېږي نه ځکه چې ته په سایکل باندې ګرځې ستا به ایکسرسایز کېږي نو انوایرمنټ ته چې دی نو هم پلوشن چې دی نو د هغه ماحول دوست دی هغوی چې دا په ډېرو شیزونو باندې چې دی نو دا لکه دغه دی د معیشت دشمن دی په دغه تناظر کې هغه ویلو نو زه یم چې دا وخت داسې را روان دی چې څنګه دا ګراني سې واقعېږي نو یو ځل به بیا شاته دور ته چې دی نو خلک واپس دي ځکه چې بیا به سایکل او په دغه شیزونو باندې به ګرځي چې دا شیزونه خو دغه نه ووتل بیا سید رحمان ما سره اوس هم یو شی نه سایکل ولاړ دی په کار چې خرڅ یې نه کېږي دا به هم ګرانېږي دی له ټایم راځي ټیک ده که نه او ښه مزېدار یې ساتم داسې نه چې ګنې مطلب کله ناکله پکې هسې د سور دپاره په دې کلي کې سایکل وفاداره که نه ځکه چې کله ناکله هسې هم چې کوم دی نو بندله دا پټي او د کلي دا ورشوګانې دا خوندورې نظارې ډېر خوند ورکوي بالکل او د خوند او رنګ دپاره چې کوم دی نو عموما که ستاسو خیال وي که نه نو انتظامي امور چې څومره دي نو هغه د کمیشنر په لاس کې وي بالکل او کمیشنر صاحب زما په خیال چې تخبې دوره کړې ده او سسته بازار حوالې شکر دی چې دورې کړي د ګرمو کمرونو راوتي دي بازار ته ځکه چې ډېر کم داسې ګرمو کمرونو دور راوځي نه ځکه چې اے سی لګېدلی آیا دلته په سوات کې هم داسې وي چې لکه مطلب سسته بازار دورې کېږي او بیا خلک چې دی نالایي هغې وي چې مړه دا چې کوم دی نو هسې هغه فضول دورې دي او فایده یې نشته دی د مخه تاسو سره چې دی نو د سوات نه بالکل خانکبر چې دی نو په لاین دی بالکل زموږ سره هغه په لاین دی او دا وخت هغه د سوات یو بله ښایسته سیمه د واجد لکه خلکو خو خلکو چې دی نو ملمجبه کالام مرغزار که نه میادم بحرین دا ځینو خلکو لیدلي دي او په سوات کې نور هم داسې یو شمېر ښکلاګانې دي ښکلې سیمې دي چې د خلکو د نظر نه پټې پاتې دي او په دغه کې یو سیمه چې دی نو شاهي باغ دی شاهي باغ د سوات ډېره زیاته ښایسته سیمه ده او خانکبر هلته ولاړ دی نو زه یم چې خانکبر د دغه ځي ښکلاګانې مو سره شریک خانکبر که تاسو سره چې څه تفصیلات دي د شاهي باغ حوالې سره هغه یو نظر زموږ مینوالو ته وړاندې کوي حاجي دا وخت زه د کالام په هغه ښایسته شاهي ګراونډ کې موجود یم چې دلته کې د ملک د هر ګوټ نه میلمانه چې کوم دي د فیملیانو سره راغلي دي په دې واورو کې او په دې ښکلاګانو کې په دې خنداګانو کې بوخت دي سب سے پہلے آپ کو کالام آنے پر خوش آمدید اور یہاں آ کے آپ کتنے حد تک خوش ہوئے سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ویلکم کرنے کا بہت یہاں کے جو لوگ ہیں جو میزبانی ہے یہاں کے لوگوں کی بہت زیادہ پسند آئی ہمیں اور ہم 3 دن سے انجوائے کر رہے ہیں کل ہم عالم جبہ گئے تھے آج ہم کلام کی طرف آئے ہیں اور ہر طرف جو ہے پہاڑ اور یہ سفیدی دیکھ کے جو ہے نا دل خوش ہو رہا ہے مطلب بس دل چاہ رہا ہے مطلب ایسا ریگریٹ فیل ہو رہا ہے کہ پہلے کیوں نہیں آئے یہاں پہ تو بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر آ کے ہمیں بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے جائیں نہیں یہیں بیٹھے رہیں لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں جانا پڑے گا یہاں بہن ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کالام آ کے آپ کو یہاں پہ لوگوں کی رویہ کیسے لگا اور یہاں کی جو لوگ ہیں آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنے گاؤں اپنے گھر سے باہر ہو بالکل بھی نہیں یہاں پہ تو بہت مزہ آ رہا ہے سب کو دیکھ کر यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है दिल चाह रहा है बस यहीं पे स्टे करें अभी हम लोग वापसी का प्लान था अब हम लोग ने सोचा है कि हम यहीं स्टे करेंगे अल्लाह के नज़ारे हैं जो हमारी आंखों से ओझलते और यहाँ आके बिल्कुल बहुत बहुत खुशी हो रही है देख के दिल चाह रहा है बस यहीं के हो जाएं। मैं कराची से आई हूँ और वहाँ की पोल्यूशन वहाँ की हाई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से बहुत ज़्यादा फेडअप होके और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ इस दिलकश नज़ारे में अल्लाह के खूबसूरत मनाजिर देख देख के फ़बैलैकुम रब्बिकुम बातुकज़्ज़बान आवाम को जो इस इलाके से बाहर है ज़रूर अल्लाह के ये नज़ारे देखने आए। यहाँ के जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी है ऐसा रोड वोड जो यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो बहुत जो है ना आसानी से बंदा आ सकता है यहाँ पे और यहाँ पे मतलब बाकी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह ये है और यहाँ कराची से तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह हम खुद कराची के लेकिन ये जगह कराची से बहुत अच्छी है और यहाँ बाकी लोग भी आएँ यहाँ इंजॉय करें عادتي وینا و چې ډیره زیاته ښکلا ده ډیره زیاته مزه ده او د مور په ډیره ښکلې خبره وکړه چې په بیاي اعلی یا ربکم ما تکذبان اے الله موږ به ستا د کم کم نعمتونو شکرې چې کم دی هغه ادا کوو دوی ډېر زیات خوشحاله دي ډېر زیات مطمئن دي د دې وینا و چې هره څوک نه دي راغلي نو رادي شي او د کالام دا ښایسته چې کوم نظارې دي دا دې وګوري ډېره مننه خان اکبر او تا چې په کوم انداز کې موږ ته دا بیان راکړه او دا پوره تفصیل دې راکړه نو واقعي چې زموږ د زړه روچت کو خو پښتنو وروڼو تاسو خو دا خپلې ښځې او زنانه چې کوم دي نو مړې کړې ظالمانو لږ بهر چې کوم دي نو چکر ولا ورکړي خیر پرده کې دي وي داسې نه وایو چې ګنې پرده کې دي نه وي پرده کې دي وي دا خپل بچي دا خپل میندې خویندې یو نظر چې کوم دي
او خیر دا ښځه هم ګناهګاره نه ده دا هم چې کوم دی چکر هغې هم حق دی او د الله تعالی د دغه نظارونه چې کوم دی نو هغوی له هم خوند اخیستل پکار دي ګرانو کتونکو تاسو چې کوم دی وکتو سعید که ستاسو خیال وجید سهار دی او بالکل دا د وشو ځنګل په خوا کې دی چونکې دې نه مخکې ما شاهي باغ ذکر وکړو شاهي باغ هم ډېر زیات ښایسته سیمه ده او کله چې شاهي ګراونډ وشو ځنګل ته ته ځې نو په دغه طرف باندې یوه لاره چې ده نو هلته کټ شوي د شاهي باغ د سوات یو ډېر زړه راښکونکې سیمه ده او ځنګل هم دی اوبه دي هلته او تا ته به داسې نه فیل کېږي چې دا ته چېرته په پاکستان کې تا ته به داسې لږي چې دا د پاکستان سیمه نه ده هغه دومره زیاته ښایسته ده خو هغې ته لږ روډ خراب دی خان اکبر چې دا ټایم په کوم ځای کې ولاړو دا شاهي ګراونډ دی او سهار سهار که ته وګورې نو د کالام بازار نه چې لږ وځې نو دغلته شاهي ګراونډ چې دی نو دلته غټې غټې میلې هم لګي دي سره په خوا کې بیا وشو ځنګل دی هلته خامخا خلک تصویران وکاږي نو سهار سهار دی او لا خلک ګوره هلته راوتي دي بیا د دغه ځي د دغه نیچر نه د دغه ځایونو چې دی نو خوند دي بله مهمه خبره به دی کې دا د واجد چې کم دا شاهي ګراونډ چې دی په دې باندې د اته لس قومونو تنازیه ده هغې کې حکومت لګیا دی دغه تنازیه چې دی نو ختمۍ د ډېر وخت نه روانه ده او دلته باقاعده وزیر اعلی محمود خان چې دی یو ډېر غټ پروجیکټ د دې ځای دپاره منظور کړی په دې کې چې دی نو ښه کرکټ بهترین د بین الاقوامي معیار ګراونډ دلته جوړوي او د هغې سره چې دی نو یو بهترین هاسټل او 3 سټار هوټل چې دی نو د هغې منظوري باقاعده ورکړی شوي د سروې په هم روانه ده خو صرف د قوم سره چې کومه تنازیه ده نو هغه ایډمنسټریشن چې دی په دې ځمکه باندې ده دا ته قومونه بس د قومونو په خپلو تنازیه ده چې دا زمونږ دي نو هغې کې ډي سي سوات جنید خان چونکو ټوریزم هم دغه سره دی هغه دغه قومونه راوښتي او د هغو سره باقاعده مذاکرات روان دي خو زه وایم که دلته کرکټ ګراونډ جوړ شي او د هغې سره معیاري هوټل جوړ شي نو دا به د سوات د ترقۍ دپاره یو ډېر مهم ګام وي ځکه چې کالام ډېر زیات یخ دی او څنګه چې د استرالیا او د نور ملکونو دغه شان 30 پیچونه دي هلته نو ته سوچ کوه چې په داسې سیزن کې چې چار چاپېره ښکلایي او هلته نړیوال میچونه کېږي نړیوال ټیمونه راځي نو دا به څومره خوند کوي دا خو یو طرف د ټوریزم دپاره یو طرف ته د ټوریزم د پرمختګ دپاره ډېر زیات مهم ګام دی نو بل طرف ته به هلته کم کرکټ چې دی چونکې په سوات ملکن ډیویژن کې ډېر زیات ټیلنټ دی او ډېر زیات ښه لوبغاړي چې دی نو هغه راوتي دي یو خو به هغې طرف ته هم بیا د کرکټ دپاره به خلک راځي کتونکي به راځي د ملک د مختلفو سیمونه نو هغه هم د هغې سره به هم ټوریزم چې دی هغه به ډېر زیات زما په خیال مخ په وړاندې باندې ځي او د چمیار او د ټیکسي ډرایور نه واله او د بره پورې څومره خلک چې دي زما په خیال هغو ته به د دې نه ګټې میلاویږي نو دا زما په خیال ډېر مهم پروجیکټ دی که دې کې زما په خیال د سوات خلکو ته زما دغه ریکویسټ دی د کالام خلکو ته که په دغه کې وکړي نو دا د کالام د ترقۍ دپاره یو ډېر مهم صحیح تاسو بل رپورټ ته هغه اناونس کړئ هغې نه پس مخکې ځو جی بالکل بل رپورټ زموږ سره د جوارو د نینو د بټ حوالې سره او هغه د صوابین عظمت خان چې دی نو تیار کړی زه یم چې دغې رپورټ طرف ته لاړ شو واجد بھائی چې وګورو چې خوند ترې موږ هم والو او خلک ترې هم والي اسی خو د جوارو پخولو یو شمېر طریقې دي خو د صوابۍ په مختلفو سیمو کې په بټ کې ریتې دانې خپل خوند لري د ټوپۍ په سیمه اوس هم دا پخوانې د دانو ریتولو روایت روان دی او په بټ کې دانې ریتولی شي د دانو ریتولو په عوض کې دانې اخیستلی کېږي کوم ته چې حق ویلی کېږي په دې هکله دانې یا نینې پخوونکي وینا وه مونږ دا بټ کار کوو د ډېرې مودې نه کوو او دا ژمې کې هر سیزن سره جوړېږي ژمې سیزن باندې دغه بټ کوو که نه او چې څوک دانې راوړي هغې سره حق مقتې اخلو بټ ته راغلی یم دلته نه دانې مې راوړي بټ کې مونږ چې دی نو دانې ریتاو دا زمونږ چې دی نو د ژمي یو خاص دغه دی سوغات دي په دې باندې مونږ چې دی نو ډېر لکه مینه او دغه کوو د خلکو مونږ یاران دوستانو نه هم بهر لیږو او ډېر په شوق سره یې خورو د ژمي دا زمونږ د کلي او ثقافت یو نشان دی په شګه او په مالګه کې پخې نینې خپله ذایقه لري او په مازدیګر کې مشرانه واړه بټ ته دانې راوړي او په بټ کې ریتوي او خوندونه ترې پورته کوي جی بالکل تاسو د صوابۍ نه د عظمت خان رپورټ وکتو د جوارو د نینو د بټ حوالې سره او یقینا چې کله هم وږی چې دی نو خو ډېر زیات خوږي خو کله چې دغه شان نینې پخېږي په دې کې نو د دغې واجد بھائی ډېر زیات خوند او ډېر زیات خواږه هم اکثر چې مونږ ځو نو په دې کې په دغې بټ کې چې یو خو نینی یو چې پکې وږی ورید کې نو د هغې هم ډېر زیات خوند وي بیا د هغې کې هغه دغه مالګه بیا چې مرچکۍ پې واچوې زما په خیال او صحیح خان که ستا خیال وي که نه په دې وړوکوالي به اکثر مونږ کتل دی 3 بجو 4 بجو کې به اکثر مونږ له دې مشرانو دانې راکړې ورشه د بټیار لی اوسئ بالکل
نو بټیار له به یې وړلې او بیا باقاعده به هغه چې دی نو پخې شولې او هغې ته به خلک داسې په قطار کې به ولاړو لکه نن سبا چې د وړو بورې ته په قطار کې ولاړې مخکې که د خیال کړو په کورونو کې به موجود به په تپخي باندې نینې چې دی نو هغه به ورتې شوې د هغې به ځان جدا خوانو خو د دې بټ چې دی نو د دې چې کوم خوني زما په خیال نو هغه هغې ته نه رسي صحیح ده او دې باره کې ډېرې متلې مشهور دي که نه یا لکه د پولې پړک ته ناست دی مطلب دا دی چې کله هغه پولې ټوپ وي که نه او کسانو به راواغېسته وبه یې خوړله که نه دا یو قسم له غربت طرف ته اشاره ورکوي که نه او هسې خو به د دغې نه خلکو خوند اغېشته چې مطلب د راشه دا ډېره معیداره پخ شوې ده دا پولې نو راشه دا خولې ته که او د بټیاري کاکا به خپله نشه وه په هغه دور کې هغه هم چې کوم دی نو د چا خبره د یو جج نه کم نه و که نه بلکل بلکل همداسې ده سسته بازار زما په خیال چې په هغې باندې تاسو وختي خبره کوله خو مطلب کټ شوله بلکل سسته بازار څنګه چې تاسو ته ما وویل وړاندې چې حکومت یو ښه اقدام په ښه نیت باندې خو مصیبت دا یي زموږ په دې ملک کې مصیبت دا دی چې کوم بیروکریسي ده یا کوم بیا ذموار خلک دي چونکې دا د حکومت ډېر ذمهدار خلک دي که دوی یو ښه کار کوي هغه د حکومت په ښه طرف ته ځي او که هغه په سنجیدګۍ سره نه لي هغه احکامات هغې امپلیمنټیشن نه نو هغه بیا بد طرف ته ځي سسته بازارونه چې دی نو خو ځای په ځای باندې لګولی شوي په ثابته پښتونخوا کې خو بدقسمتي دا ده چې هلته د هغې هغه شان فالو اپ نه کېږي بیا افتتاح خو وشي پای کې چې دی نو مجسټران او دا راشي خو بیا چې که په دویمه درېیمه ورځ لاړ شي نو پای کې هغه شیزونه نه میلاویږي ولس ته او د هغې نه بیا هغه ناله شي او هغه بیا بل طرف ته ځي نو هغو ته هغه شان ریلیف بیا په هغې کې میلاو نه شي او د هغې ذموار هم دغه خلک دی ځکه چې حکومت یو اعلان وکړو نو د حکومت فیصله به بیا د دغه ځي کوم ډي سي دی یا کمشنر دی یا اسسټنټ کمشنران دي د تحصیل په سطح باندې نو هغه به هغو امپلیمنټ کوي خو بدقسمتي دا ده چې هغه خو ځانه چې دی نو افسران نو هغو سره خپله نوکري ده د هغو نوکري په ښیي هغې باندې هغه دومره کار نه ساتي هغو یاره که دلته نه یو بل ځای کې به یې کومه ټرمینیټ کولی نه شي سزا ورکولی نه شي اناونس کا ملک رحمان والا د ملک رحمان رپورټ دی زموږ سره د جنډې بازار جنډې بازار دی د هلته په لاس باندې یو شمېر شیزونه جوړیږي نو دغه ښکلي شیزونه او د هنرمند لاسونو دغه شیان به ستاسو سره شریک کوو په دې رپورټ کې تغبه کيو خنړی په کچ مشهور بود مد اثارو چپلی کباب لوجه یو پزړه پوری نوم لري نو بل خوا جنډی بازار کاریګرو د لاس جوړ شوي روزمره ژوند استعمال سیزونو ته انسان ګوته په خوله پاتې شي د دې ځای هنرمندانو پیړۍ تېرېدو باوجود خپل کاروبار نن هم ژوندې ساتلی کوم دا خو زموږ د پلار نیکه قصب دی کم از کم د پلار هم 80 سال عمر نو هغه هم پکې خپل هم تېره کړه اوس چې زموږ کم دی زما به کم از کم 30 سال عمر 30 سال نه لکه دغه 20 سال زما په دې روزګار کې و چې زه راوتی یم بلخوا د کاروبار سره تړلي خلک وایي چې موجوده حالاتو د دوی په کاروبار هم اثر غورځولی دې کې د ډیکوریشن سامان می او دا بل دا پیټارګي دي دا د روټو موټو لپاره شکرونه دي ببوزي دي او دا کټکي دي دا زموږ د لاسو جوړ دی او اوس هغه ګاک نشته کوم چې پخوا دلته راتلو چونکې اوس حالات خراب دي نو په دې وجه زموږ ګاک ډېر ټپ شوی دی حکومت له پکار دی چې جنډۍ بازار کاریګرو حوصله افزای او د دوی د لاس جوړ شوي روزمره ژوند سیزونه عالمي منډیانو ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي کیمرمین عبدالرحمن سره ملک رحمان خیبر نیوز تغبه قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم د مردان نه نیغ په نیغه سهار په خیر پروګرام کې او قدرمنو د دې نه مخکې موږ ته چې کوم دی نو طاهر سلطان خیل صاحب رنګ کړو د لوور دیر نه او هغوی چې سعید الرحمن ته واجد هوتی ته او څومره پورې چې زموږ دلته ملګري سلیمان لالا او فهمید صاحب او دغه رنګه افتخار صاحب او څومره چې کامران بهي دي نوید دي
او یو شمېر څومره پورې ملګري زموږ د مردان ټیم او د ټول AVT چینلز ملګرو ته سلام او دعاګانې او د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. ستاسو طاهر صاحب ډېره مننه کوو. ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه. زما خیال یو کال دی هغه اخلو. جی السلام علیکم. څوک او د کوم دی نه الله خیره. هلو ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه. زما خیال یو کال دی هغه اخلو. جی السلام علیکم. څوک او د کوم دی نه الله خیره. بیا زما خیال چې ډسکنیکټ کېږي بار بار. نه اواز یې د ټي وي چې نه د پټرول یې اورېدلي دي نو اوس ټلیفون والا هم کار نه کوي. نه ټلیفون کار کوي وجید بھائی خو بیا هغه زړه قصه ده. بیا د بار بار زموږ د وینا باوجود هم ټي وي اواز چې د نه خاموشه کېږي. اوس خلک د ټي وي څه کوي چې د موبایل اواز هم چې کوم دی نو صاحب کوي مړی پرې چې روان دي. صحیح ده صحیح ده. ما خیال تاسو سره یو رپورټ هغه اناونس کړی نه مخکې یو رپورټ دی زموږ سره د جمال ګړۍ په آثار قدیمه باندې امان الله حبیب صاحب چې دی نو یو ډېر خوندور او تاریخي رپورټ جوړ کړی دی. دغه رپورټ طرف ته به ځو چې په دغه کې هغو زموږ سره څه شریک کوي. جمالګړی کې د زرګونو کالو زاړه لرغوني اثار د راغلو خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. که یو خوا دغه راغلي خلک دلته کې د ستړي ذهنونو د آرام او سکون لمحې لټوي، نو بل خوا د بهرني هیوادونو نه راغلي سیلګري د دغه اثارونه د بود مت د بودوباش پته لګوي. تخبینه پس که مشهور ځای دی ګوچ دا عالمي ورثه نه ده ګرځولې شوي، نو هغه جمالګړی کندرات دي او حکومت له پکار دي چې د مذهبي سیلګرۍ لپاره دې سیمې ته چې دی یا د کندراتو ته چې دی هغه توجه ځکه ورکړي چې دې سره خوا کې بیا موټروی ده او د موټروی هم خلک د دې زینداري کوي چې دلته کې د تاریخي یا لرغوني آثار دي. نو زه وایم چې د بهر ملکی هیوادونو لپاره دا ځای ډېر د اهمیت وړ دی. زه خو په خبر نه راغلی ما خاص کر جمالګړی کندرات چکر د پاره او دې صفات مې ودرې جوړه مزیدار دی. پاکستان د مذهبي سیلګرۍ لپاره په نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت لري او د جمالګړی کلی د غره په سر دا زاړه اثار د دې سیمې لپاره د معاش په لحاظ هم ډیر ګټور دي. خو کچري حکومت د دې طرف ته پاملرنه وکړي. زه پیله زلالم نو ډیر ښکلی ځای دی ماشاءالله او ډیر خلک ورته راځي. موږ په خپل هم راغلي یو دلته او ډیره مزه یې وکړه. موږ خو شیرګل نه راغلي یو ته چکر له ډیر ښکلی ځای دی خو حکومت ته درخواست کوو چې دا لږ ځای د کار مار پکې پاتې شي دوکي او د دې ځای لږ مرامت وکړي. د کاټلنګ جمالګړی دا زاړه آثار ورستر بلا په نړیدو دي. حکومت له پکار دي چې د دې د بیا بحالۍ هڅې پیل کړي او دا آثار د خلکو د لیدو لپاره محفوظ کړي. سحر پخیر لپاره امان الله حبیب، خیبر نیوز، کاټلنګ. جی بالکل امان الله حبیب صاحب تاسو د جمالګړی د تاریخي آثارو حوالې سره چې د رپورټ وکړو یقینا چې دغه لرغوني آثار چې دي څنګه چې په دې رپورټ کې هم هغه واجد بھائی یو مرګري چې د خپل لګو چې مذهبي سیاحت دا مذهبي سیاحت ته او دې تک لګ ود ورکړي شي د حکومت ته طرفانو څنګه چې دا نو ټوریزم دی نو دغه شان چونکې د لپاره بیا بهر نه خلک راځي بودست لپاره دا چې ډېر زیات دی هغه که تخبایي ده که جمالګړی ده که سوات دی نو زما په خیال مذهبي سیاحت چې دی هغې ته شون دا د ملک په اکانومي کې ډېر غټ کردار ادا بالکل دا هم ده. بل دا چې دی دا جمالګړی چې دا بودست سایټ دی دلته د بود مت یعنې د بودي آثار موجود دي سټوپاز موجود دي او هسې هم اوورال که موږ وګورو نو تاریخدانان دا لیکي چې په ټوله صوبه کې یعنې په ګندهار ریجن کې خصوصا که نه چې مردان راځي، چارسده راځي او پېښور راځي او زه به دا ووایم چې تر ټکسلا پورې بیا په داسې باندې سوات کودیانه کلچر او زه ورپسې په بره تقریبا ملکان ټول ډویژن او بیا تر د چتراله پورې نو دې کې وي 80,000 سټوپاز دي او پای کې ډېر کم چې کم دی نو ډسکور شوي دي. بل دا هم د سعید چې دلته جمالګړی ده څنګه چې تاسو جو د سوات خبره کوله نو جو اوس به مالک پرېږدي چې زه خپله خبره وکړم. جمالګړی چې ده نو دا ډېر تاریخي علاقه ده او بل دا چې شهبازګړی ده دلته په شهبازګړی کې د اشوک د دور لیکل دي او پای کې د هغوی د خپل مذهب یعنې د بود مت چې کوم دی نو هغه آثار موجود دي او دا
په پاکستان کې دوه قسمه انسکرپشنز دي، دوه قسمه لیکل دي. د اشوک د دور یو په مانسیره کې دي او یو چې دی نو په شهبازګړه کې دی. او د آنر خبره دا ده چې د دنیا د ټولو نه لوی لوی سیاح چې کوم دي سیلګري هغه دلته راځي. سری بالول د موږ سره، شکرتنګي دی او میخ سنډا یو غر دی. دا ټول تاریخي علاقې دي او واقعي دلته چې کوم دی نو ډېر غټ غټ آثار پراته دي. بالکل د دې کې شک نشته. واجد بھائی څنګه چې تاسو ته ما وویل اوس ریسنټلی یو تقریبا یو هفته وړاندې د سوات بیرکوټ سیمه د عباس صاحب چینا په هغې کې په تقریبا 90 کنال کې دغه پوره ایریا د پای کې یو تاریخي 2000 کاله پخوانی یونیورسټي چې دی نو هغه مخې ته راغلې ده. هغه یونیورسټۍ کې اوس هم اسمبلي هال دی، هاسټل دی او د هغې سره کم مذهبي کم تعلیم چې به ترلاسه کوو د هغو دپاره باقاعده ډېره لویه درسګاه وه. نو هغه هم اوس ریسنټلي ارکیالوجیکل ډپارټمنټ چې دی نو هغه رابرسېره کړي ده او د قید اعظم یونیورسټۍ کوم د ارکیالوجي ډپارټمنټ کوم زده کوونکي چې دي نو هغه هم په هغې کې خپل ایکسپیرینس چې دی نو هلته زما په خیال هغه ترلاسه کوي. نو زما په خیال چې څنګه چونکې مخکې به داسې وه چې کوم د بودمت پیروکار چې دي دا به سوات ته راتلل کله چې حالات حالات خرابېدو نه وړاندې نو دوی چې به سوات ته څنګه ردننه کېدو نو دوی به پیزار وباسل او دا به خپل بخپې چې دن راتله د عقیدت دپاره. نو دا سوات او بیا خاص کر کوم دا څومره سایډ چې دي چونکې هلته ډېر زیات تاریخي اثار دي د هغو په زرګونو کاله تاریخ دی، ډېرې غټ غټې سټوپې دي. نو هغې ته به هغه د خپله خانقابه ګڼي. نو د هغو دپاره دا ډېر زیات د عقیدت ځای دی. د هغو اوس هم چې راشي نو طواف کوي، باقاعده خپل عبادت کوي هلته د سټوپاس کې ناست دي، هغه نیچس کې ناست دي. زه وایم چې حکومت که یو د NOC کم پروسس چې دی هغه آسان کړي او بل دا څنګه چې هغه وینټر ټوریزم پروموټ شو دغه شان نور ټوریزم دپاره د حکومت چې دی نو دا لومبنی پریارټي ده. نو زه یم که دغې سره واجد بھائی دا مذهبي ټوریزم دی ته لږه وده میلاو شي نو دا د دغې ټوریزم نه په درې چونده باندې سیوا ریونیو چې دی نو جنریټ کېدی شي. بل امان الله حبیب چې کوم دی د کاټلنګ نه هغوی د جمال ګړی چې دا کوم خبره وکړه هغوی وایي چې یاره جمال ګړی نه ګیر چاپېره ډېر ښکلی رینګ روډ هم تاو شو. بالکل ایگزیکټلی. نو هغې سره لږ فایده دا وشو چې لکه خلکو اکسس چې کوم دی خلکو تګ راتګ هلته اسان شو، هغه ډېر زیات اسان شو. بالکل په دې کې شک نشته. بل دا چې لکه تاسو د تاریخ خبره وکړو، هسې که د تاریخ په پاڼو موږ نظر واچوو که نه نو دلته سکندر اعظم هم راغلی دی. بالکل. او سکندر اعظم دلته په دې باجوړ ناوګۍ علاقه باندې راغلی. بالکل بازیره سوات کې چې دی نو باقاعده پاتې شوی دی. بالکل. بیا داسې راغی سوات اړخ ته دېخوا راغلی ثوابت او بیا ټکسله سره تقریبا او بیا هم د دې حوالې سره تاریخ دانان دا لیکي چې دا چې کوم دی نو لکه سکندر اعظم چې کوم دی نو د هغې حوالې سره به نور معلومات موږ له فرهاد خاور صاحب راکوي خو هغه څرنګ ساعت شیبه کې به چې کوم دی نو راورسېږي. او زما د هغه نه یو څو کوېشچن هم دي ښه ده چې هغه راشي. نه نه بالکل ځان ورته کړاکېدار ساته. ځکه که موږ وګورو واجد بھائی نو دا لرغوني اثار چې د موږ خپلو خلکو ډېر زیات نقصان رسولی دی. صحیح ده. بالکل. د لږو پیسو دپاره موږ دغه ځایونه چې دی نو هغه کنلي دي، ځینې سمګلران دي او د دغې نه یې کم هغه مجسمې چې دي یا کمې سکي د هغې د کنستلو دپاره د خپل ذاتي فایدې دپاره په غلطه طریقه باندې د هغې اسکیویشن وشي. د هغې نه صرف دغه سایټ ته نقصان ورسي بلکې دا زموږ قومي یو زما په خیال یو ډېر غټ اسیډ دی زمونږ نو دې ته هم زیان رسي. زه لږ خپلې مینوالو سره دوه خبرې شیر کوم. ګرانو کتونکو په پاکستان کې او خصوصا چې کوم دی نو په لاهور کې فاسټنګ بودھا ورته ویل کېږي د بودھ مت چې کوم روحاني پیشواو نو د هغوی د ګوتم بدھ چې دی نو یو مجسمه پرته ده هغه داسې بالکل په هغه باندې نهارې تېرې شوي دي انډر میډیټیشن کې هغه ټایم کې نو چونکې هغوی چې کوم دی نو یو دغه سامپل یو قسم له موږ سره دلته په پاکستان کې پروت دی دا هم دلته د مردان نه وړلی شوی دی لاهور میوزیم ته. او دویمه د پتې خبره تاسو دا وکړم چې په فرانس کې یو دغه شان مجسمه پرته ده چې هغې ته هم فاسټنګ بودھا ویل کېږي. نه بودھا چې دی نه بودھ مت چې کوم روحاني پیشوا و هغوی په ځان باندې نهارې او لوږې تندې تېرې کړې وې نو د هغه وجود پکې بالکل داسې چجې چجې پکې ښکاري. نو دا په دنیا کې دوه نایابه داسې نمونې دي چې هغه یو په فرانس کې پرته ده او بل چې دی نو په لاهور کې پرته ده. خو دا چې د پنجاب خلکو چې کوم دی نو هغوی دلته د مردان نه دا مجسمه وړې ده. زما په خیال چې ډېر څیزونه به داسې وي چې به د سوات نه وړلی شي او ماشاءالله ستاسو خو سوات کوم یو میوزیم شته. بالکل زبردست میوزیم اوس جوړ شوی دی چونکې دا په خراب حالاتو کې خراب شوی د دماکې سره او بیا د یرې نه چونکې هغې کې داسې خط شوی چې یاره دا قیمتي کم اثار دي دا په هغې باندې دا ټیک خطره وه نو د هغې نه ټول سامان چې دی هغه پېښور میوزیم ته شفټ کړی شوی. اوس الحمدلله
هغه څومره چې سامان نو هغه واپس سوات میوزیم ته چې دی نو هغه شفټ شوی دی او هغې ته سټوډنټان ډېر په لوی تعداد کې راځي د کوم ټورست چې راشي ځکه چې یو سټیټ اف د آرټ ایټالین ګورنمنټ چې دی نو هغه جوړ کړی دی او بمپروف صحیح هسې وویل که موږ وګورو که نه موږ چې سوات ته څنګه وننوځو موږ وایي یاره سوات میوزیم دی او بتکاډه ده خو زما خیال چې دی کې یو سایډ بل هم شته دی خوا چېرته د تیندوډاک طرف ته دی که چېرته دی هغې نیموګرام نامه ده بلکل هغه ډېر فرټایل دی خو هغه د خلکو چې کوم دی نو د نظر لاندې ډېر تاسو ته ما ووایي چې نیجیګرام کوم دغه علاقه چې ده د 2000 کاله پخوانۍ د یونیورسټي چې دا هم دلته راښکاره شوي ده او دا 90 کنال کې چې ده نو دغه د هغې له اسکیویشن پاتې دی پای کې نور هم زما په خیال ډېر ښه پینټینګز دي هغه پکې برآمد شوي دي او پای کې کار روان دی داسې ډېر سایټس دي ډېر سټوپرز دي هغه لا اسکیویډ شوي نه دي او زه تاسو ته دغه هم لکه بار زه دا وایم که دغه اسکیویډ شي او د دغې دپاره لږ عملي اقدامات پورته کړی شي ځکه چې د روډ ایکسیز مسلې زیاتره شیدونه سمګلرانو خراب کړي دي سایډ غلطي کړنې دي لکه ډېرې بدې پې لګي د هغې نه هغو ته نقصان رسېدلی د بلدیات وړاندې که ستاسو خیال دی که نه جی بالکل چې حکومت بار بار وایي چې یاره بلدیاتي انتخابات به کېږي او خلک هم په دې تمه باندې خاص کر چې کوم ناظمین دي زمونږ که نه هغوی هم په دې تمه دي چې یاره دا پکار دی او بلکې ستاسو خیال دا تجربه د ایټلي نه یا داسې د یوروپ کنټریز نه راوړلې شوې وه که نه نو زه وایم چې دا ډېر لیشن خو به تقریبا ختم شي هغه چې ډېر زیات نو یو مخصوص علاقې ته به چې یو مخصوص ناظمین راشي هغوی سره به اختیارات وي بل دا چې خلکو چې کوم دي په ځای دی چې هغې ایم این اے ایم پی اے ته د هغې اکسیس نه کېږي ډېر په اسانۍ سره مړه بس خو ناظم خو په جیب کې چې کوم دی نو بس مو یې ریښي او یې لکه وي راشه دستخط د نیمې شپې هم د کور نه راوکاږلی شي بالکل دا اختیارات د حکومت چې دی نو هم د خاص کر د دې حکومت دا لومبنۍ پریارټي وه چې موږ به اختیارات چې دی نو هغه به په لاندې سطح باندې موږ ورکو تقسیمو به خو زما په خیال د بدقسمتۍ نه هغه شان څنګه چې تیر الیکشن وشو بلدیات ټایم ختم شو نو هغه شان بیا هغه امپلیمنټ نه شو 2019 کې ختم شو بیا چې دی نو ونه شو څنګه چې تاسو ووایئ چې په زما په خیال په 28 ورځو کې به دننه دنه چې دی نو نور انتخابات کوي خو دې کې دوسته ترامیم وکړل زما په خیال ضلعي ناظم یې ختم کو کم چې ډراف ما کته دی سحده پورې او تحصیل ناظم چې دی نو هغه داسې ویلی کېږي چې دی به الیکشن کوي نو هغه دپاره هم دا ډېر زیات څنګه چې ایم پی اے الیکشن کوي هغه راځي نو بیا په دې کې دا هم یو زما په دې باندې لا ذهن صحیح کار نه کوي ځکه چې د ډراپ زما په خیال په فاینل شوی نه دی دغه چې نه فاینل نه دی لا بالکل فاینل نه دی چې تحصیل ناظم الیکشن وکړي او هغه په ووټ باندې راشي نو په هغه باندې به هاوس عدم اعتماد بیا څنګه کوي که نه نو دا هم یو خبره ده چې د هغې دپاره دوسه فارموله کېښودې ده نو لږ کنفیوژن پکې شتي خو بلدیاتي نظام چې دی نو دا ډېر زیات ښه نظام دی که په صحیح معنو کې زما په خیال دا وشي نو خلکو ته به ځکه چې ستاسو خبره ایم پی اګان ایم ان اګان هغه چې دی کله الیکشن یو شپږ اووه میاشتې یا کال پاتې شو نو دا ټول به بیا په خپل حلقه کې تاییدوي دا به ناسي په هره لاسنیوه کې به هم تا ته په نظر باندې راځي په هر خادۍ کې به هم په نظر راځي تا ته به اویلیبل هم موبایل به هم کولاوي خو چې الیکشن وګټي او بیا یې سملو ته لاړ شي نو موبایل به یې له اول نمبر بني ټیک ده بیا به یې 2-3 پی ای نیولي او چې صاحب په میټینګ کې دی نو هغه شان د خلکو هغه مسایل په الیکشن دوران کې چې دوی کوم هغه وعدې کوي چې یاره موږ به ستاسو هره مسله حل کوو نو تشې ډرامې هغه شان په حقیقت کې ډرامې بالکل په دې ډرامو حوالې سره چې دلې یو بابا نه ما انټرویو کړی نو هغه وایي چې داسې کار دی چې اوس هغوی سره دومره غټ ګاډي دي که نه چې وي هغې داسې شغ او بغ موږ سره خوا کې وي تیر شوي لکه د دوړې موږ ته وایي چې موږ سره موږ پسې پیاده پیاده راځه زما خیال چې د خبرونو ټایم شوی دی نو ځو اسلام آباد اړخ ته او هلته چې دی نو مدثر حسین په تمه دی چې هیډ لاینز موږ ته چې کوم دی نو یو نظر وړاندې کړي ځو اسلام آباد اړخ ته قدرمنو سهار په خیر کې یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی ویم او مدثر حسین د اسلام آباد نه موږ ته ګرم خبرونه د دې ګرمو چیو په شان واورول ستاسو مننه کوم مدثر حسین لږ شان یو نظر چې کوم دی یو ګوټه لم سلیمان لاله ګرانو کتونکو موږ سره فرهاد علي خاور صاحب چې دی نو دا وخت د مردان نه نیغ په نیغه ناست دی هغوی سره خبرې اترې کوو ځکه چې هغه یو ډېر ښه
تاریخدان هم دی د لرغوني اثارو نه ډېر ښه خبر دی. د نه علاوه خپل لیک یې هم شته دی او ورسره د AVT چینلز ستوري هم دی ځکه چې ډېر ښکلي پروګرامونه چې کوم دی ایز ا کمپیر وړاندې کړي دي. فرهاد علي خاور صاحب تاسو ته هرکلی وایم او سعید صاحب تاسو سره چې کوم دی نو بس شروع وکړئ د خبرو. بالکل لومبی خو تاسو ته چې پروګرام کې هرکلی وایم تاریخي حوالې سره که تاسو نظر وغورځوئ جي نو د هغې سره بیا زموږ نورې هم خیر پوښتنې زما ذهن کې ډېرې زیاتې دي خو لومبی ځم که تاریخي حوالې سره تاسو خپل خیالات شریک مطلب دا چې مردان حوالې سره بالکل چې دی مردان خو ډېر لوی تاریخ لري په دغه لحاظ سره دا ډېر ریچ دی. په دې باندې ما یو کتاب لیکلی قدیم تاریخ مردان دا 1700 صفحات باندې مشتمل دی لکه ګزټیر دی د مردان. نو د مردان تاریخ مونږ په 200 کې تقسیمو. لکه یو خو تاسو به دا کتلی چې د مردان یا د هوتي د ده ذکر په قدیمي کتابونو کې نشته. لرغوني تحریرونه چې کوم دین دی کې دې ذکر نشته. په هغې وجه باندې د مردان نوم نشته د لرغوني آثارو نوم نه د مردان د موجوده نوم چې کوم دی که نه دا د دې جدید نوم دی. هوتي دا خو د هوتي یو قصبه وه مردان. صحیح ده مین کلي هوتي خو نه د هوتي ذکر شته تر د 1700 پورې او نه د مردان ذکر شته. نو دا مردان چې کوم دی نو د تاریخ خو ډېر لنډ دی خو لکه داسې به ووایو چې د انګرېز 1846 نه وروستو لکه انګرېز چې دلته هم راغی نو دې ته به یې پرګنې یوسفزۍ وې. مردان او صوابۍ دا یو خوره ده یو پس موږ دا وایو چې یو قصبه د دې نوم د مغولو دور نه چې کوم دی نو پرګنې یوسفزۍ را روان دی چې کله نه دلته یوسفزۍ آباد و. نو په دې وجه د مردان نوم پس تاریخ لرغونی تحریر کې یا نږدې ماضي قریب کې مطلب دا نوم نشته دی او لرغوني آثار یې نه داسې خو زوړ دی که نه چې د دې نوم لکه موږ ته موږ د دغه سره کودایي کړې وه میاخان هغه سره کاټلنګ میاخان سره هلته چې کوم دی موږ ته چې کوم آثار میلاو شوي نو د 45,000 سال زوړ دلته انسان آباد و. 45,000 سال. او دې سره ټچ خبر دي سنګاو غر چې سنگاو کیوز چې کوم دی دغه سره او داسې چې کې سټون ایج دور سټون ایج دی که نه 45,000 سال خو د سټون ایج دی که نه هغه کوم اثار برابر شوي موږ سره پراته دي میوزیم کې پراته دي. نو دغه خو قبل تاریخ دغه دی که نه دي موږ ته چې بیا کله دې تاریخ مخې ته راځي نو زمونږ د دې خاورې تاریخ ډېر کم لیکلی شوی دی خو چې کله دلته یوناني راغلی دی نو یونانیانو بیا تاریخ لیکلو هغه دغه ورکړی دی. صحیح ده پوهې زموږ خلکو له ورکړې ده. نه زه خو یم جي خاور صاحب په دې باندې مارشل صاحب لیکل کړي دي ډاکټر اجداني پې کړي دي اوسني خبره دی که نه احسان علي صاحب پې کړي دي نه خو زموږ استادان دي 17 والیم خو زما خیال صرف هغه لیکلي دي او داني صاحب او د ډاکټر صاحب دا زموږ استادان دي. نو دا زه درته د هغې خبره نه کوم زه د زړې زمانې خبره کوم چې د زرګونو کاله اګاهو دلته د تاریخ د لیک ډېر کم دغه موږ ته په دې وجه موږ ته ډېر کم تاریخ را رسېدلی دی. لکه موږ که ګورو نو موږ ته بیا د هندوانو مذهبي کتاب چې کوم دی رګوید نو د هغې نه موږ ته معلومات میلاویږي. لکه هغه تاریخي کتاب خو نه مذهبي کتاب دی که نه دي د هندوانو مقدس کتاب دی یا ساموید دی نو هغې ته موږ ته لږ هغې کې موږ ته میلاویږي چې مردان کې ویراټ نګر په نوم یو ښار ده تقریبا 4,000 سال قبل مردان د تغبې دا حدود چې کوم دي موږ ته لوکیشن لا نه دغه شوی خو د هغې اثار موږ بیا موندي دي. نو هغه چې کوم دی نو 4,000 سال مخکې راجا ویراټ نوم یو راجا و دلته خپله دارالخلافه جوړه کړې وه او ډېر ښکلې و بارونکه ښار و. دا د بدمت دور خبره کوي تاسو د بدمت دور خبره نه جي نه بد مخکې لکه د ارکیالوجي ولا بشان داسې لکه موږ عموما خبر مړه دا خو اوسنۍ خبره دا موږ ته بالکل دا تاسو چې موږ ته بدمت خبره اوسنۍ دی ډېره دا اوسنۍ ده بالکل ټیک شو. دا د آرین د دور خبرې دا د آرین د دور خبرې دي چې او موږ ته نور لیکلو د په مذهبي کتابونو کې موږ ته راغلی چې داسې یو ښار بیا دغه چې کوم دی هغه دیومالی شخصیت و راجا ویراټ هغه خپلې کیسې دي موږ خو چونکې د تاریخ دغه تر اوچت کړی دی چې دلته یو ښار مردان کې د هغې نوم ویراټ نګر او دا ویراټ نګر ته دی هغه دومره بهترین او ښکلی ګنجان آباد ښار و په هغه زمانه کې چې دې ته د اوبو
دغه د درې سوات نه چې کوم دی نو درې سوات نه دی ته دې ښار ته اوبه راغلې وې نو د هغې نیر چې کوم راوستی و پوخ په هغه زمانه کې د هغې اثار اوس مونږ ته ځای په دی چې زمیندار کلبې کوي یا دغه کوي نو دغه کې مونږ ته راښکاره شوي آبادي به هم جي خاور صاحب ستاسو خیال هغه ځای کې جوړېده چې کوم ځای کې به اوبه وي او کوم ځای کې به ما تاسو ته څه ووایي چې اوبه خو خیر زمونږ د کلپانې یو خپل تاریخ دی خو دغه ښار دی د دریای سوات نه اوبه راوستې وې دریای سوات نه اوبه تاسو خیال کړي هغه دغه غاړې ته که نه چې تنګي طرف کوم اوبه چې دا خو د ملکان رستو سورې شو دی خو اوبه رالې دا مخکې به سوات اوبه چې کوم دی په هغه طرف راته هغه زموږ اشنغر طرف ته چې هغه ځای نه چې کوم دی نو هغه دې له اوبه راوستې وې او ډېر ښکلی او ډېر سرسبز او شاداب ښار و او دغه ویراټ راجا ویراټ چې کوم نو د کورو پانډو د هندوستان یو تاریخي جنګ کې چې کوم دی نو زموږ د مردان نمایندګي ښکاره کړې ده دغسې په دې خاورې یو بل ښار آباد موږ ته میلاویږي کوډي نګر کوډي نګر دا غالبا د کاټلنګ روډ باندې چرته آباد و آثار لا بیا غوندې نشي تحریر کو صرف ملاویږي او هغه کوډي نګر ته موږ اوس کودینک وایو کودینک په نوم یو کلی شته کلی شته خو لا موږ ته آثار ډېر ښکته دي دام تقریبا د 4000 سال اندازن دی که نه دویم د هغې نه وروسته چې بیا موږ ته یو بل د یونانیانو دور ښار میلاویږي نو هغې ته موږ ملندری وایو اوس ملندری رستم چېرته چې میرویس بابا چې کوم دی نو لوی جنګ هم کړ ولته او بالکل هماغه دی دلته 1586 کې ډېر بې تاریخي د یوسفزو د مغولو یو تاریخي جنګ شوی دی بالکل او افسوس دا دی چې د پښتون تاریخ دی بې خبره دی مغولو په تاریخ کې شته ځکه چې هغې کې 40,000 د مغولو فوج مړ شوی و ورسره راجا بیربل دلته مړ شوی دی هغې باندې اوس مونږ یو یادګار جوړو مونومنټ روان دی او ډېر ښکلی مونومنټ جوړو چې کوم ځای کې جنګ شوی و نو واپس راځو دغه ته د ملندرې تاریخ ته نو هلته منندر نوم یو جرنیل یوناني د سکندر نه لږ وروستو نو هغه چې کوم دی دغلته یو ښار آباد کړو او دغسې د هغې نه پس چې بیا موږ ته راشو نو موږ امازو ګړی کې د ایودیا په نوم یو ډېر زوړ ښار موږ ته میلاویږي چې دا تقریبا د 4000 سال نه زوړ دی دا د آرین دور یو بهترین ښار و مطلب آرین او هونز دا دلته تیر شوي دي او هونز خو په تیر را روان دي که نه د هونز کیسه خو به ته هم وکړم چې د هونز موږ سره څه کړي دي لا خو کیسې اوږدې دي اوږدې دي که نه ما خو ورته ووایي چې 1700 کتاب ما پې دغه خاور صاحب یو چې که د دوی آرټ ته موږ وګورو څنګه چې دا مختلف سټوپز دي یا د دوی څنګه طریقې سره آبادي دوی چې دی نو هلته کړي دي اوس چې کوم ځایونه سکیپټ کېږي نو هغې آرټ ته که ته وګورې په هغه وخت کې په زرګونو کاله پخوا په هغه هنرمند لاسونه پای کې چې څنګه کار شوی دی نو انسان ورته اوس هم حیران پاتې شي نو دغې حوالې سره زما خیال دی چې دې ته پکټوریل آرټ ورته وایي زمونږ تهذیب په دغه زمانه کې په عروج په دنیا کې تاسو به حیران شئ جي چې د کنګ اشوک په دور کې زمونږ په شابادګړه کې یو بهترین د زناورو هسپتال و د 800 وروسته دا د بدھ مت دور خبره ده بدھ مت سٹارټ کیږي ځکه چې اشوک چې کوم دی نو هغه خو بیا بدھ ته لاړو که نه هغه برهمن و بیا وروسته بدھ مت ته راغی نو دغه کیږي که نه یو ځای کیږي نو هغه دغلته د زناورو هسپتال بهترین هسپتال او تاسو به چې کوم زناور کو هر یو شی به بیمار شو نو به راوستو هغه به ملته جمع کو او د انسانانو د علاج او د انسانانو ډېر لوی هسپتال موجود و دغلته زموږ ډیم موجود هغه ډیم جوړ کړو دغه چې کوم ځای کې هغې اثار اوس هم موجود دي او تاسو کو کتلي دغلته اشوکا روکس چې کوم پراته دي ګټې غټان اشوکن انسکرپشنز دی هغه لیکل دي لیکل دي خروج دي او دې باره کې خبر ته عموما خلک ویره دا لیکل چې څوک شروع کړي دا وینا شروع کړي دا غټ پخپل راوړي او دا د لاندې خزانه ده کنه دې لاندې خزانه ده خو دا ته خدای خزانه د پاره خدای ورغونی اثر چې دنو تباہ برباد او تاسو یو ډېر اهم طرف ته دغه کوم دا خدای بچ کړي او ما بچ کړي دي دا ته شو طالبانو یې شنچراغي طالبانو دور کې په دغه دور کې ظالمانو دي ته دا سوي وته بارود کې خدای بارود هغه دغه دی دی ورته کړي او هغه ماته د خلکو سره د ما ډېر رابطې دي ځکه چې زه خو ګرځم زه پرون هم چې کوم دی یو دی کې مې چاپه وواله
ماینز ولا دغه ورکړی وسکای نو دغه شانتي ماته دا کم خلک چې دا کودیانې کوي که نه دې سره زما رابطې دي دیم یو بل په معنی سي لکه دې کار کوي او دله حصه نه ورکوي نو ته ماته پونه کې بس نو هغه د ستړو دی چې کوم دی نو هغه ته شهبازګړی نو هغه چې کله خبره تاسو د شهبازګړی هغه شهبازګړی نو هغه دی یاره ځان مې ورورسو یار په هغه وخت سره که نه ځکه چې له قانونیت ورشو چې ګډوډ و بهرحال هغه الله تعالی هغه شی بچ کو د دې بیا ترجمه ما بار بار د خلکو ته کړې چې ته خدای او رسول ته وګورې دا به فرامین دي د اشوک فرامین دي او خروشتي کې لیکلي شوي د دې ترجمه چې کوم دی ما بار بار بیا اخبارونو کې هم دغه کړې او په دې سوشل میډیا هم ما دغه ورکړې چې به دا ترجمه ده دې دا وایي مطلب دا چې دا د پریچینګ اف بودیزم دی مطلب دا د تبلیغ هغې خو ګوره دی به ته دم وی که نه دم هغې کې لومبې دغه دا یې چې ډېرې ښې خبرې دي پکې لکه لومبې دا وایي چې بی د خپل مور او پلار به عزت کې خو دا یوازې نصیحت نه و دا حکم و زه خو یم خاور صاحب موږ سره یو ریپورټ دی جی نو زه هم چې هغې حوالې سره به بیا چې کوم دی نو راشو د شب قدر نه ګرانو کتونکو د شهبازګړي حوالې سره چې کوم دی نو فرهاد علي خاور صاحب دا خبره وکړه چې دلته اشوک انسکرپشنز دي او دا ده چې هغې پکې د خپل مذهب پرچار کړی دی خو دا وخت موږ ځو چې پرچار به احمد علي خان چې دی په خپل ریپورټ کې د مالټو او خصوصا د شب قدر نه مالټو څرنګه کوي د چارسدي تنګي تحصیل د سوات سیند په غاړه د ابازو سیمې مالټې نه یوازې په مقامي منډیانو کې د اخیستونکو د توجه مرکز وي بلکې د ابازو مالټو لپاره د مختلف سیمو نه خلک د دغه باغونو مخه کوي د ابازو مالټم ډیره مشهور ده د ابازو ګوړم ډیره مشهور ده د ابازو امونم ډیر مشهور دي مونږ په خپل نن د ویکنډ و د ماشومان چوټي و مونږ باغ ته بوزه د ابازو مالټو له بس نن خو چې کم دینو مونږ د ابازو د مالټو راغلی بل دا چې کم دی د ابازو مالټ ډیره زیاته مشهور ده مونږ چکر په مو لګو د ابازو مالټي و مخرو د ابازو مالټا د خوان رنگ او مزه له سره خپل یو ځانګړی حیثیت لري او هم دغه وجه ده چې د ابازو د باغونو مالټي د ملک نه بهر هم لیږلی شي د ابازو مالټه خو د ټولې دنیا ته دي رشیا ته دي د دوبۍ ته دي د چارسدي ابازو سیمې نه یوازې مالټي د میوو په منډۍ کې د غاګ د توجه مرکز وي بلکې د ابازو امونه او د چارسدي هریچن لیچي هم د میوو په مارکیټ کې د اخیستونکو لومبه غوښتنه وي جی قدرمنو دا احمد علي خان او موږ ته د شب قدر نه د مالټو حوالې سره ریپورټ راکړ خو احمد علي خان کوشش کوه چې مالټې ډېرې خوره ځکه چې ستا هم چې کوم دی نو اننګي موږ هغه شان سره لیدل غواړو څنګه چې وړاندې زما خیال چې یو بریک دی نو بریک نه پس بیا چې کوم دی راځو او د هوتي حوالې سره به خبرې اترې کوو ګرانو کتونکو وړه شان دمه اخلو د مې نه پس یو وارې بیا سهار په خیر کې تاسو ته هرکلی وایو جی قدرمنو یو وزارې بیا تاسو چې کوم دی نو د سهار په خیر کې هرکلی وایم فرهاد علي خاور صاحب موږ سره ناست جی تاسو د هوتي او د مردان خبره کوله هوتي دراصل دلته یو سالارده ملک آبادو دا ستاسو د دې سبزو د راتلو نه مخکې صحیح ده تاسو یوسفزي نه نه د دې موجوده دلته منډړ آباد دي اوسه ها صحیح ده زمونږ د ټول خلک چې کوم دي دا مندړ دي یوسفزو کې مندړ دي هغه مندړ چې کوم دي دلته چې کوم یوسفزي نو هغې سوات ته لاړه هغې بونیر ته لاړه او هغې ملکنډ ته لاړه دا تبادله وشوه
لکه تاسو د ملک احمد خان بابا قبر هلته دی بالکل ټیک ده لډن کې دی هغه مندرن دی که نه صحیح د هغه قوم دلته پروت دی یار حسین کې شیخ ملی بابا قبر په منګوره کې دی سوات کې دی بالکل منګوره کې او د هغه اولاد چې کوم دی نو هلته په ثوابې کې دی بیا اوتي طرف ته راشي اوتي ته راځو که نه جي بیا اوږدېږي دغسې چې اوتي چې کوم و اوتي ملک هوتي نو دا سالار دی دا نوم دی هغه لاړو نو دغه ډیری چې کوم دی دا کلي دا دغه په نوم باندې برقرار پاتې شو لکه څنګه چې مردان دی نو مردان هم چې کوم دی نو دا د یو رزړ په نوم و هغه ملک مردان چې و نو هغه بیا شهید شو په 1588 کې او د هغه قبر چې کوم دی نو هغه په غورغشتو کې ګورنمنټ پرایمري سکول غورغشتو کې دننه راغلی دی سرخیل بابا په نوم مشهور بالکل زموږ سره چې ټایم هم په ختمېدو دی واجد بھائی نو زما په خیال یو پوښتنه ده زما ذهن کې زموږ ځوان کول چې دی چې د خپل تاریخ نه هغه شان خبر نه دی او د هغې په وجه باندې فرهاد علي خاور صاحب خبر خو ډېر خوند کړی دی او سعید بھائی ټایم ختم دی دې لپاره بیا چې کوم دی نو ټایم انشاءالله بس خبرو ډېر خوند کړی دی خو انشاءالله ولې دوباره به چې کوم دی نو تاسو راغواړو او پوره یوه ګنټه ټایم به تاسو درکړو ګرانو کتونکو ماسټرز د ملګرو کړی دی او اوس به چې کوم دی درنګ ساعت کې تاسو د هغوی ریپورټ ګورئ دغه ماشومانو موږ به دا ووایو چې په ماشومانو لاسونو باندې چې دی نو دوی خپل ریپورټ چې کوم دی موږ تاسو ته وړاندې کوو د دغه ماشومانو حوالې سره کوم چې 14 یې کړی دی خو بیا هم چې دی نو خپل روزګار یې چې دی شروع کړی وجه دا چې ملازمت ورته نه میلاویږي نو همت او محنت دواړه پیرالل ساتل پکار دي نو راځئ چې دا یو نظر دغه ریپورټ تاسو ته وړاندې کړو د هر مور پلار د زړه ارمان وي چې په خپل بچي ښه تعلیم وکړي او ښه نوکري ورته ملاو شي تعلیم د انسان نه یو باشعوره باادبه بااخلاقه او د معاشرې یو ښه انسان جوړېدو سره سره د مهنت زده کړه هم ورکوي ضروري نه ده چې د تعلیم پوره کېدو سره انسان ته اعلی غوښده نوکري ترلاسه شي دا تعلیم یافته ځوانان رونه کوم چې د مردان ښار سره تعلق لري او د وابډې ملازم پیزدل بچي دي دا مهنت کوونکي بچي د عبدالولي خان پوهنتون نه د ماسټر ډګري ترلاسه کړي او د سرکاري نوکرۍ په تکل په ځای یو وړوکی خپل روزګار شروع کړی دی دا تعلیم یافته بچي وایي چې پلار را باندې په ډېره غریبۍ کې تعلیم حاصل کړو او سوچ دا لرو چې د خپل پلار په نوم مو وړوکی پیس کې پی روزګار شروع کړو چې د خپل پلار نوم روښانه کړو خپل تعلیم نه دی کړی خو په مونږ 15 وروڼو یو ماشاءالله په ټولو باندې تعلیمونه وکړه مونږ ښه خوراک ورکوو د دې سله کې چې مونږ ته د والد صاحب نوم زموږ به راځي او خوشحالېږي به دا زموږ ګټه ده نو د دې په سوچ مونږ راغلي چې خپل والد صاحب او والده هغې خوشحاله کړو دا تعلیم یافته بچي رونه سحر وختي خپل روزګار ته د کوره راوځي او د روزګار د ځای صفایي هم په خپلو لاسو کوي اخلې پخلې دا ځوانان په خپلو لاسو تیاری او دوی وایي چې کوشش مو دی چې ښه خوراک خپل کسټمر ته مخې ته کیدو زما ایم بی اے فیلډ دی نو زه درته ووایم چې هلکه دې شي کې ګټه نشته یا داسې که یا داسې نو دې ما ته ووایي چې نه ګټې وټې ستا خو دا فیلډ دی ګټې وټې سوچ مه کوه خو دلته ټیسټ ورکه د ابو دا نوم جوړو دا یو برانډ دی نه جوړو دې کیفې ته ډېر تعلیم یافته ځوانان د خوړیز لپاره را روان دي او د خوراک ډېر تعریفونه کوي یو طرف ته تعلیم یافته عمله او بل طرف ته د اخلاقو نه هم متاثره صفایي یې ښکلې ده د هر شي خیال ساتي د صفایي دویمه خبره ده چې د دې ټیسټ چې کوم دی انتهایی ډیلیشس ترسکون او زبردست او د ټولو نه غوره خبره چې کومه ده نو دا الکان چې څونه راځي دلته زه وینم کار کوي نو دا ټول تعلیم یافته دي چې زه نه رالم او د دې د صفایي ته مو کتل او د دې سروس مو کتل نو دا ماشاءالله ډېر زیات سیټسفاید شوم ویل کېږي چې په روزګار کې برکت وي او څوک چې په خپلو لاسو حلال محنت مزدوري کوي نو دوی محنت ضایع نه ځي او د الله په نظر کې هم ډېر نږدې وي دا تعلیم یافته کم عمره ځوانان د هغه ځوانانو لپاره یو مثال دی کم چې ډګرو په لاس په نوکرو پسې ګرځي او نوکرۍ ورته نه میلاویږي محنتي تن د الله هم ډېر خوښ وي د کیمرامین سلیمان سره د پروګرام سحر پخیر لپاره پرویز خان مردان جی قدرمنو تاسو وکتل چې دا هغه لکان دي هغه ځوانان دي کوم ځوانانو چې ډېر په خوشحالۍ او هسکه غړی چې دی نو خپل روزګار شروع کړي دا 14 پاس دي او د هغې باوجود خپل همت نه دی بایللی
تاسو دا ووایم چې د دوی پلار یې نه دي والد صاحب چې دا په وابډا کې نوکر په ډېره کمه تنخواه کې هغوی چې دی نو په دې خپلو 5 بچو باندې تعلیم کړی او چونکې دې ته روزګار نه میلاوې دی نه سرکاري نوکري ورته نه میلاوې ده نو دوی راغلي دي یو وړه شان کیفې ځان له کولاو کړې ده او په هغوی کې ټول وروڼه مطلب د 14 پاس څوک پلیټونه ږدي تاسو کتل په سکرین باندې څوک چې کوم دی نو هغوی د ګاګ سره خبرې او څوک چې دی د ګاګ نه پیسې اخلي ډېر په خوش اخلاقۍ سره نو قدرمنو دا زموږ د ټولو دپاره او ستاسو دپاره یو سبق دی که چېرې تاسو تعلیمونه کړي خصوصا ځوان کل لپاره دا یو پیغام دی نو کوشش وکړئ چې وړوکې روزګار ځان له روان کړئ او په هغه روزګار باندې د خپل ژوند غونډورې او د خپل ژوند چې کومه پایه ده نو دا روانه او دوامداره وساتئ او همت بیلل نه دي پکار ځکه چې کومو خلکو همت بیللی دی نو هغه خلک چې په دنیا کې ناکامه دي ځکه خو چارلز ګریفت وایي چې همت چې دی نو دا ړومبی پوڼۍ ده د یو کار شروع کولو دپاره که چېرې په تاسو کې همت نه وي او تاسو محنت جذبه نه لرئ نو بیا وګڼه چې ته د دنیا ناکامه کسې او که چېرې تاسو همت او محنت چې دی نو دا دواړه پیرلل یعنې متوازي وساتئ او په الله تعالی باندې یقین وساتئ نو انشاءالله العزیز تاسو به ډېر زیات برکتي کاروبارونه شروع کړئ د برکتي کاروبارونو په حوالې سره تاسو دا هم ویم چې شروع د الله د نوم نه کوئ او کوم روزګار هم چې کوئ نو انشاءالله العزیز په هغې کې به الله تعالی سپر نیچرل انکریز اچوي یعنې برکت به پکې اچوي ګرانو کتونکو او زما په خیال چې تاسو ریپورټ وکړو تاسو به د دې نه ډېر عبرت اخیستی و بلکې که عبرت هم ځینې اخیستی نو ضرور ترې واخلئ او دا هم ده چې د خیبر نیوز د معمول چې کوم نشریات دي هغه به تاسو ګورئ او دې سره سره چې کوم دی نو د اے وي ټي چینلز یعنې د اے وي ټي خیبر چې کوم پروګرام دی د خیبر سهار هغه به هم وګورئ خو د هغې نه مخکې زه د خپلو میلمنو شکریا ادا کوم سید الرحمن ستاسو ډېره مننه چې تاسو چې کوم نو ډېرې خوږې خبرې وکړو د سواد په حوالې سره او خصوصا چې کوم دی نو سواد کې چې څومره پورې ګندګي ده په هغې باندې تاسو ډېر موضوع مشورې چې دی نو ایډمنسټریشن ته حکومت ته ورکړي او دې نه علاوه زه د فرهاد خاور صاحب هم مننه کوم چې هغوی چې دی نو په لرغونې آثارو باندې ډېر تحقیقي خبرې وکړلې او هغه څېړنې چې دی نو رابرسېره کړي چې هغه واقعي د کتو وړ دي او په کار دا دی چې دغې علاقو ته موږ لاړ شو موږ وګورو خپل بچیان هم بوځو د خپل مشرانو د خپلو آبا و اجداد د تاریخ نه خبر کړو چې مردان څومره پورې زرخیزه علاقه ده سواد څومره زرخیزه علاقه ده د تاریخ په پاڼو کې نظر واچوي نو واقعي دا ډېره زرخیزه علاقه ده قدرمنو د پروګرام وخت پای ته رسي او د خیبر نیوز د معمول نشریات به تاسو ګورم دې سره تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان خوشحاله سوکاله او بریالي اوسئ